सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला हो जिसकी फकीरी में बू असदुल्लाही. څوک چې د حق پالو او حق ګټلو لپاره له جرأت څخه کار واخلي په رښتیا سره د ستایلو دی. वो इंसान काबिल मुबारकबाद है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं. اوس څلورم مایک ته ځو. که هلته کومه میرمن کومه خور وي او پوښتنه کوي کولی یې سي. څلورم مایک. सवाल करना चाहती हैं तो अपना सवाल कर सकती हैं. माइक नंबर 4 से. ستړي مشئ ډاکټر صاحب، زما یو پوښتنه ده چې که یو څوک په یوه پیښه کې یو ټکر کې مړ سي، ورته ویل کېږي چې قسمت یې وه، او یو ماشوم چې د یوې یا 2 میاشتو وي مړ سي، نو بیا څنګه ورته ویلی سو چې قسمت یې وه؟ उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला, क्योंकि उस अभी अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है? د خور پوښتنه ده چې که یو انسان په یو پیښه کې مړ سي، ورته ویل کیږي چې خپله برخه یې ترلاسه کړه، او چې د یوې یا 2 میاشتو ماشوم ومري، څنګه ورته ویلی سو چې خپله برخه یې ترلاسه کړه؟ دا یو مهمه پوښتنه ده. که تاسو ټول مذهبي کتابونه وګورئ، که قرآن دی او که وید، په قرآن کې لیکل سوي چې انسان دې دنیا ته راځي، ژوند کوي او ازموینه ورکوي، وروسته مړ کیږي او بیرته په آخرت کې راژوندی کیږي. په وید کې هم لیکل سوي په 10م جز کې پنرجنم. د پنر معنا ده راتلونکی یا را روان، او د جنم معنا ده ژوند. نو د پنرجنم معنا ده راتلونکی ژوند، چې همداسې په قرآن کې هم لیکل سوي. وید پوهېدونکو دا منلې وه، خو وروسته دوی وویل چې خدای بې انصافه نه دی او نه بې انصافي لیدلی سي، نو د 2 میاشتو ماشوم ته سزا نسي ورکولی. वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है. तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काई की सजा मिली. بیا یې سره جوړه کړه او یو نوی ترکیب یې رامنځته کړ چې په سانسکریټ کې ورته سمسکاره ویل کیږي، چې معنا یې ده بیا زیږېدل. دا په وید کې نه دی لیکل سوي، په وید کې لیکل سوي پنرجنم، چې زه دا منم. په دې بل کتاب کې چې سمسکاره لیکل سوي، معنا یې بیرته زیږېدل، یعنی چې یو کس مړ سي بیرته ژوندی سي، بیا مړ سي بیرته ژوندی سي، بیا مړ سي په بله څیره کې بیا راژوندی سي. نو له دې سره یوه نوې فلسفه رامنځته سوه، یو نوی نظر رامنځته سو چې که بدکاره مړ سي هم بیرته په بله څیره کې راژوندی کیږي، او که نیکاره مړ سي هم بیرته په بله څیره کې راژوندی کیږي. که نیکاره مړ سي بیرته به د یو ښه سړي په څیره کې راژوندی سي، که بدکاره مړ سي د پسونو او بزو په څیره کې به راژوندي سي. نو پنډتان له ځانه وایي په وید کې هیڅ چیرې نه دي لیکل سوي چې که دا ماشوم چې په وړکتوب کې مړ سو په تیر ژوند کې کومه ګناه کړې وه، چې زه یې نه منم. ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा. इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म. पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूँ. पुनर्जन्म मतलब पुनर मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी. मैं भी मानता हूँ, कुरान में लिखा है. लेकिन पुनर्जन्म का ये ने मौत زه بیرته راژوندي کېدل پنرجنم منم، په قرآن کې هم لیکل سوي. دا پنرجنم یې اړولی چې مړ سي په بله څیره کې راژوندی کیږي. دا چې د ماشوم څه ګناه ده چې په ماشومتوب کې ووژل سي، په قرآن کې ځواب سته. कि 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की क्या नहीं की, उसके ऊपर خدای پاک په 46مه سوره ملک 2 آیت کې فرمایي
خدای پاک مرګ او ژوند پیدا کړی چې توپیر مو سره وسی چې له تاسو چا ښه کار کړی دی ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी हमारे نو ژوند یو ازموینه ده او ازموینه اصول لري او خدای پاک هر څوک په بیل بیل ډول ازموي हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन لکه په ازموینو کې چې هر کال پاڼې بدلیږي که پښتن پاڼه سخته وي استاد یې اسانوي او که اسانه وي سختوي یې. करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी نو په همدې ډول یې څوک غریبان پیدا کړي څوک یې امیران څوک صحتمند او څوک ناروغان هیڅ چیرې هم نه دي لیکل سوي چې غریب ښه دی که امیر یا صحتمند به جنت ته ځي ناروغ به نه ځي. या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। الله تعالی ازمایښت کوي چې آیا دا امیر زکات ورکوي که نه ورکوي. د نصاب له پوره کېدو وروسته 2.5 سلنه که 15 ګرام زرو نه زیاتې پیسې وي نو 2.5 سلنه زکات به هر کال ورکوي. نو د زکات په ازموینه کې غریب ته له 100 نمرې ورکول کیږي. अमीर तो बन गया वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो जक़ात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स। वो که امیر انسان زکات ورنکړ نو په امتحان کې به ناکام شي. که یې نیم ورکړ نو لږ نمرې به ترلاسه کړي. نو موږ وایو غریب بیچاره چیرې دی؟ له 100 نمرې ګټلې دي. نو د همدې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې غریبان د شتمنو په پرتله جنت ته اسانه تللی سي. له شتمنو صحابهو سره به لا ډیر حساب وسي چې پیسې مو څنګه ولګولې. نو خدای پاک مختلف خلک په مختلفو لارو ازموي. چاته ښه روغتیا او څوک ناروغه وي. د بیلګې په توګه یو ماشوم پیدا کیږي د زړه له ناروغۍ سره. ولې؟ د دې لپاره چې مور و پلار یې وازموي. कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। د قرآن کریم آیت دی چې ستاسو شتمني او ستاسو اولادونه ستاسو لپاره ازموینه ده. یو فتنه ده. فتنه په عربي کې امتحان ته ویل کیږي. په قرآن کې یادونه سوې چې معنا یې امتحان دی. ستاسو بچیان ستاسو دولت تاسو ته ازموینه ده. که شتمني ډیره وي خیرات به ورکوئ، که ماشومان لرئ درته ازموینه ده. نو څښتن پر هغو میندو پلرونو ازموینه کوي چې ماشوم یې د زړه ناروغي ولري. چې څومره سخته ازموینه وي هغومره ارزښتمنه فراغت پاڼه لري. که د بکلوریا زده کړه کوئ د بکلوریا سند ترلاسه کوئ. د MBBS له ویلو وروسته د MBBS سند ترلاسه کوئ. نو د بکلوریا تر ازموینې د MBBS ازموینه لا سخته ده. ما هم MBBS لوستی خو وروسته د دعوت ډګر ته راغلی یم. خور وایي چې د 2 میاشتو د ماشوم څه ګناه ده چې مړ سو. کله هم چې چاته کومه پریشاني رامنځته کیږي 2 وجې لري. یا به د فشار لپاره وي یا به د ازموینې لپاره. که ستونزه چاته پیښیږي یا به سزا وي یا به ازموینه. که انسان په سمه لار روان وي نو دا ورته ازموینه ده. که په غلطه لار روان وي نو ورته سزا ده. نو چې کله انسان ستونزې تلویږي نو ګریوان ته دې وګوري چې ښه د قرآن او حدیثو له لارې خو به نه یم اوښتی. که نه یې اوښتی نو ستا لپاره ازموینه ده. که اوښتی نو سمې لارې ته راسه. په همدې ډول ښه پیښه یا درته ډالۍ ده یا ازموینه. अगर नहीं चल रहा हूं तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो 2 हो सकता है। इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आप
आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है एक که یو څلوېښت کلن سړی په ټکر کې مړ سي دا یې څلوېښت کلنه ازموینه ده. که 2 کلن ماشوم مړ سي معصوم دی، جنت ته به ولاړ سي. دا یې د مور او پلار لپاره ازموینه ده چې آیا مور او پلار یې لا هم پر خدای باور لري که نه. په قرآن کې هیڅ چیرې هم نه دي لیکل سوي چې دې 2 کلن ماشوم ته سزا ده. هغه 2 کلنه ازموینه وه. هغه معصوم دی، انشاءالله جنت ته به ولاړ سي. کله چې لوی سوی عقل او فکر مو ترلاسه کړ، که مو بیا تېروتنه وکړه نو پړه یاست. که مو ښه کار وکړ اجر به ترلاسه کړئ. किधर भी नहीं लिखा है कुरान हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर है? उसका इम्तिहान खत्म हो गया। 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है। बच्चा अगर मरा तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह نو چې کله بالغ سوی بیا حساب در سره کیږي چې د خدای او د رسول پر خبرو عمل کوي که نه. अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुभाना व ताला खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा نن ماشاءالله په لکونو خلک دي، له 5 تر 10 لکو پورې. ماشاءالله په زرګونو غیر مسلمانان هم سته. نو تاسو زما پیغام واورید او خبر سوی. نور چې کور ته ولاړ سئ در څخه پوښتنه کیږي چې پیغام دې واورید، که پرې پوه سوی نه یې ولې دې پوښتنه نه کوله، او که پرې پوه سوی ولې پرې عمل نه کوي. نو د پیغام له اورېدو سره سره که بیا هم پرې عمل ونه کړئ نو په آخرت کې به څه ځواب وایاست؟ फिर भी आप अमल नहीं करे तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे? دا بیا نسی ویلی چې چا راته ونه ویل. درته وبویل سي چې ذاکر له منبۍ درته راغلی و، پر پیغام دې ولې عمل ونه کړ، او که پیغام غلط و ولې دې ورنه ونه پوښتل. ما درته موقع درکړې چې پوښتنه وکړئ. ما خپلې غاړې خلاصې کړې. څښتن تعالی په 88 سوره غاشیه 21 او 22 آیت کې فرمایي چې ستا دنده پیغام رسول دي، هدایت د الله په لاس کې دی. आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। نو زه یوازې خپل پیغام رسوم. نو په هغه ماشوم کې هیڅ غلطي نسته. دا یې د مور او پلار لپاره ازموینه ده، لکه په قرآن کې چې لیکل سوي دي چې ستاسو شتمني او ستاسو اولادونه ستاسو لپاره ازموینه ده. ډاکټر صاحب زه له بنګال څخه یم. د زړه له کومې اسلام منل غواړم. अपने मन से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। ماشاءالله څښتن تعالی فرمایي कहते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ماشاءالله څپې څپې غیر مسلمانان اسلام راوړي. تاسو خپله هندوستان وینئ او په کشنګنج کې هم وینئ. زه دعا کوم او استغفار وایم او د خدای شکر ادا کوم. किशनगंज की सरजमीन पे माशाअल्लाह भाई साहब وروره تاسو یو خدای منئ؟ मानते हैं? منم یې. منئ چې بت لمانځنه غلطه ده؟ غلطه ده. हम मानते मूर्ति पूजा गलत है। गलत है। منئ چې محمد وروستی پیغمبر دی؟ منم یې. څوک خو به زور نه در باندې इस्लाम کوي. कबूल करने के लिए نه نه ډاکټر صاحب. आप पे कोई भी दबाव है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब, आप له زړه یې منئ؟ इस्लाम कबूल? له زړه یې منم. आप पे कोई भी هیڅ प्रेशर नहीं? فشار؟ कोई प्रेशर नहीं। نه. जैसा मैंने कहा لکه مخکې مې چې ویل په دې هیواد کې په زوره په چا اسلام منل حرام دي. हराम है। په اسلام کې هم په زوره په چا اسلام منل غلطه ده. और इस्लाम نو له زړه یې منئ؟ इस्लाम मजहब में भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बनाना गलत है। तो आप अपने मन से करना चाहते भाई साहब? मैं अपने هو मन से له زړه په پوره هوش سره. माशाल्लाह। ماشاءالله زه په عربي کلمه درته وایم. ठीक है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। زه شهادت زه شهادت ورکوم ورکوم چې چې
له الله پرته له الله پرته بل د عبادت وړ نسته بل د عبادت وړ نسته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر او بنده دی ماشاءالله تاسو مسلمان سوی ډاکټر صاحب زه هیله لرم چې په خپل لاس راته قرآن شریف راکړې आपके हाथ से कुरान शरीफ को पाना चाहता په हूँ کومه ژبه پوهیږئ महारत रखते भाई साहब बंगाली د بنګال یم په بنګالي बंगाल का तो बंगाली में महारत रखते له وډونکو مې هیله ده چې په بنګالي ژباړه یو قرآن شریف راوړي बंगाली और हिंदी का तर्जुमा कुछ चंद ला सकेंगे वॉलंटियर्स وروره تاسو مخته راتللی سئ در بسم تاسو تر څو چې را رسیږئ د سوال او ځواب بهیر به روان وساتو له تنظیمونکو مې هیله ده چې په بنګالي او هندي ژباړه قرآن راوړي नौ मुस्लिम को पेश कर सकूंगा زه درځم जी हाँ भाई साहब اوس لومړي مایک ته ځو که مسلمان ورور وي پوښتنه کولی سي माइक नंबर 1 से सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है په هندو مذهب کې هم پر دوهم ځلي ژوند باندې ایمان شته په هندو مذهب کې منل کیږي آیا اسلام هم پنرجنم یا دوهم ځلي ژوند مني जिज्ञासा रखता हूँ भाई साहब ने सवाल पूछा ورور پوښتي چې سیک او هندو مذهب معنی چې دوهم ژوند سته इस्लाम وروره ته ناوخته راغلې نه تاسو یې جواب ورکړی خو پوره راته څرګنده نه سوه तकरीर में इसका जवाब दे दिया है लेकिन फिर भी जिज्ञासा है کوم ځای درته ګونګ دی पे जिज्ञासा है پونر معنا راتلونکی جنم معنا ژوند اسلام هم مني چې له دې ژونده وروسته بل ژوند شروع کیږي इस्लाम भी इसमें मानता है دا چې وید وایي زه په دې هیڅ اعتراض نه لرم دا د سمسکاره لغات سره بیا نه یم جوړ چې د دې یادونه په وید کې نسته دا هندو پنډتانو پسې جوړه کړې ده ځکه دوی په دې نه پوهېدل چې خلک ولې غریب پیدا کیږي ولې خوار پیدا کیږي ولې د زړه له ناروغۍ سره پیدا کیږي نو دا خبره یې دلته را پیدا کړه خو په وید سیک مذهب او اسلام کې پنرجنم یا دوهم ژوند شته خو پر دې اعتراض لرم چې یو څوک مړ سي بیا په بله څیره کې راژوندی سي مړ سي بیرته راژوندی سي مړ سي بیرته راژوندی سي چې دا د ساینس له نظره امکان نه لري نو تا ته یې کومه برخه ګونګه ده तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है زه په دې پوهېدل غواړم چې یو کس مړ سي بیرته په بله څیره کې راژوندی کیږي माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा क्या इस्लाम इसको मानती है نه یوازې یو بل ژوند سته چې دا په وید کې هم سته پنرجنم راتلونکی ژوند د وید په هیڅ ځای کې نه دی لیکل سوي چې مړی به په بله څیره کې راژوندی کیږي دا پنډتانو له ځانه پسې جوړه کړې ده پنرجنم چې په قرآن او وید کې سته معنا یې ده راتلونکی ژوند چې یو ژوند دی نو له ساینسي زاویې که ښه کار وکړئ څه کیږي कहीं यहाँ लेगा नहीं एक ही जगह आखिरत में और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा क्या अब अच्छे काम करेंगे तो आप جنت ته ځي نه نه که ښه کار وکړئ بیرته به د انسان په څیره کې راژوندي سئ که د جنت خبره وي نو بیا ولې دې ځمکې ته راځي خو ولې جنت کې نه پاته کیږي په ځینې مذهبونو کې ویل کیږي چې جنت ته ولاړ سي بیرته راځي چې هلته انعام ورته ورکړل سي نو بیرته به ولې راځي او چې دوزخ ته ولاړ سي نو بیرته ولې دې دنیا ته د حیواناتو په څیره کې راځي که نن نړۍ ته وګورو جرایم زیاتیږي که کمیږي لوړیږي یو فلسفه ده چې که په دې دنیا کې بد وکړي بیا به د غیر انسان په څیره کې راژوندی سي که ښه کار وکړي نو بیرته به د انسان په ډول راژوندی سي نو چې جرایم زیات وي نو انسانان به زیاتیږي که به کمیږي خو نه کمیږي نو دا منطق دی نو چې ومومندله قبول یې کړئ پنرجنم په اسلام هندو او سیک مذهب کې یو ډول دی چې مړ سوی له حساب او کتاب نه وروسته به ژوند کوي یعنی له حساب او کتاب نه وروسته به یا جنت یا دوزخ ته ځي और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे होप द आंसर द क्वेश्चन دریم مایک ته ځو که هلته کوم غیر مسلمان ورور وي پوښتنه کولی سي له دریم مایک څخه আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি বসরা থেকে এসেছি
উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই তাহলে কি মুসলমান হতে পারবো না? د دوی پوښتنه و چې که یو څوک مسلمان سي بیا به خامخا د غوا غوښې خوري، او بله پوښتنه له مسلمانېدو وروسته سنتي حتمي ده؟ زه په بنګالي نه پوهېږم، خو په سوال پوه سوم. پر بنګالي ټلویزیون مې خبرې راځي، خلک فکر کوي چې بنګالي مې زده ده، خو په پوښتنه دې پوه سوم. ورور پوښتي چې د مسلمانېدو لپاره د غوا غوښې خوړل حتمي دي او سنتي اړینه ده. د لومړي سوال جواب مې ویلی دی چې که د غوا غوښه دې خوښه وه ویې خوره، که دې خوښه نه وه مه یې خوره. فرض نه ده چې خورې به یې. له نه خوړلو سره یې هم 100% ښه مسلمان جوړېدلی سئ. او بل سوال ختنه کول، دا یو مهم سنت دی، موکد سنت. خو که څوک وایي چې بې له ختنې مسلمان کېدای سم، هو کېدای سي. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतरा नहीं करूं तो मुसलमान बन सकता हूं, हाँ बन सकते हैं. سنتي ښه کار دی. له ډېرو ناروغیو مو راګرځئ، لکه د تناسلي آلې سرطان او ځینې نورې ناروغۍ. خو که څوک له دې ویري چې سنت کېږم به اسلام نه مني، اړینه نه ده چې د مسلمانېدو لپاره به حتمي سنتي کوي. له دې سره خو به لږ تر لږه له شرک څخه خلاص شئ وروره. اسلام قبول कर सकते, कम से कम इंशाल्लाह शिरक से बचेंगे. भाई साहब ها تاسو اسلام منل غواړئ؟ فکر به پرې وکړو. هو فکر کوئ؟ فکر وکړئ. کله چې مو باور راغی چې خدای یو دی او محمد یو وروستی پیغمبر دی، بیا عمل ته راووځئ. بل سوال له دریم مایک نه که غیر مسلمان ورور وي سوال کولی سي. मेरा नाम नित्यानंद यादव है. د یوې مېرمنې چې یو دوه یا درې اولادونه وي او هغه بیا په یوه دوه یا درې غلطیو طلاق سي او بیا ترې یو بې باکه ښځه جوړه سي. पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है. ऐसी چې مېرمن په داسې بد سرنوشت اخته کیږي، مسلمانه ټولنه ولې ورته د طلاق اجازه ورکوي؟ حال دا چې هندو مذهب اجازه نه ورکوي. हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है. زما هیله ده که چیرې ډاکټر ذاکر نایک ماته داسې ځواب راکړي چې بل سوال راته پیدا نه سي او قانع مې کړي، نو زه به همدا اوس اسلام ومنم. अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा. زه بیخي ډېرو لکچرونو ته کښېنستلی یم او دا راته معلومه سوې ده چې بت لمانځنه، بت پرستي ناسمه ده. मूर्ति पूजा गलत है. तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, धाकड़, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं. और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए. मैं इसी वक्त قبول करूंगा. انشاءالله زه به کوشش وکړم چې قانع کوونکی ځواب درکړم، خو هدایت د خدای له لوري دی. ورور پوښتي چې په اسلام کې که یو مېرمن چې 2-3 اولادونه ولري د ځینو غلطیو له امله طلاق سي، بیا ترې بازارۍ ښځه جوړه سي او وایي چې په اسلام کې طلاق ولې سته. ستا بنیادي پوښتنه دا ده چې په اسلام کې طلاق ولې سته. इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मजहब में नहीं है. او هندویزم کې نسته. همداسې به وي. में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? هو क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए. په ډېرو مذهبونو کې طلاق نسته. که عیسویت ولولئ، ګاسپل اف میتیو 5 چپټر 11 او 12 ورس کې لیکل سوي.
verse number 31 और 32, it has been told of the old time that thou shalt not give a bill of divorce, but I say unto you. مخکې ویل سوي وو چې طلاق نسی ورکول کېدلی، خو که چیرې میرمن له بل چا سره اړیکه ولري ورکول کېدلی سي. نو دا په انجیل کې د طلاق شرط دی چې له دې پرته یې نسی ورکولی. دا ته چې وایې چې په هندویزم کې طلاق نسته، زه در سره بیخي موافق یم، رښتیا هم نسته. په اسلام کې طلاق ولې سته؟ په اسلام کې طلاق سته، خو دا په اخري مرحله کې کارول کیږي، ځکه نکاح یو تړون دی چې په قرآن کریم کې لیکل سوي دي د میړه او میرمنې ترمنځ نارینه او ښځینه چې کله واده سره کوي یو تړون سره کوي چې میړه او میرمن به جوړیږي. निकाह एक मिसाक है, सेक्रेट कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे. अभी اوسنۍ نړۍ کې چې له ملګري سره کاروبار کوئ ورسره تړون کوئ چې سره خوښه مو نه سوه سره بیلیږئ. نو د همدې لپاره کله چې میړه او ماینه تړون سره کوي سره وایي چې انشاءالله ټول عمر به سره پاته یو. کیدای سي له واده 2 کاله وروسته 4 کاله وروسته بیا هم 10 کاله وروسته سره وپېژنئ چې یو بل ته ارامتیا نسئ ورکولی. اړینه نه ده چې یا به میړه ښه نه وي یا به ماینه ښه نه وي یا به بیخي یو بل ته نه وي جوړ. کیدای سي دواړه ښه وي خو سره کمفورټیبل نه وي، یعنی سره تطابق ونه لري، سره جوړ نه وي. तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं. कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है. आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, د لویدیځې نړۍ او هندوستان د کلتور ترمنځ فرق دی، یعنی 2 کلتوري کسان چې سره جوړ نه وي زموږ میرمنې پټې ګرځي، خو د لویدیځې نړۍ ښځې یوازې په نیکر او سینه بند کې ګرځي. وروره پوهیږې؟ वेस्टर्न कंट्री में चलता है. आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब پوهیږم خو زما ځواب نه دی پوره سوی. که ستا میرمن په نیکر کې وګرځي ورته وایاست به چې ځان کور ته رسوه، خو هغوی که په نیکر کې وګرځي پروا پرې نه کوي. वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं. और हो सकता है کیدای سي له دواړو یو سم نه وي، کیدای سي دواړه سم نه وي. 3 شیان کیدای سي، یا به دواړه ښه نه وي یا به دواړه ښه وي خو سره جوړ به نه وي، یا له دواړو میرمن یا ماینه به ښه نه وي، یا کیدای سي دواړه سم نه وي. نو په داسې حالاتو کې قرآن شریف لارې راښودلې دي. کله چې طلاق رامنځته کیږي ځینې شرایط لري. لومړی به خبرې سره کوي. داسې خو نه کیږي چې میرمنې ډیره مالګه که تخته ور واچوله نو طلاق طلاق طلاق. که د مالګه خوښه نه وي میرمنې ته ووایه چې لږ ور واچوه. نو په قرآن کې لیکل سوي لومړی خبرې سره وکړئ. که په خپلو خبرو مو ستونزه نه حل کېده د خاوند له لوري هم او د میرمنې له لوري هم مشران راغونډ کړئ، سره جرګه سئ. که بیا مو هم ستونزه نه حل کېده بیا طلاق سره واخلئ. له هغه وروسته 3 میاشتې ازمایښتي دي. له طلاق مخکې خو له ښځې بېزاره وې. آیا اوس له دې پرته ګزاره کولی سې؟ اوس به درته معلومه سي چې نه سې کولی. په دې ازمایښتي دوره کې چې اعصاب دې ساړه سول بیرته یې راوستلی سې، بیرته رجوع ورته کولی سې، هېڅ ستونزه نسته. نو دا ازمایښتي موده یې د همدې لپاره راکړې. अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है. اوس پوښتم وروره ستا خور ده، ته ورته یو ښه میړه پیدا کوې، زما خبرې خو اورې. له څېړنې وروسته خاوند ورته پیدا کوې، واده کیږي. کال وروسته د خور راځي او درته وایي وروره تا ماته ښه میړه نه دی ټاکلی، هره ورځ مې وهي، شراب خوري، پر ما ظلم کوي، بې له وجې هره ورځ ما وهي. زه ورسره مینه کوم خو هغه چې شراب وڅکي په هېڅ نه پوهېږي. بیا تاسو ورځئ خپل اوښی پوهوئ چې مه یې وهئ، شراب مه څکئ. هغه وایي ما ته خوند راکوي. نو اوس له تا پوښتم خوښوئ چې خور مو ورسره پاته سي؟ शराब पी के मारता है. आप जाके उससे बात करेंगे भाई क्यों शराब पीता है, क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आता है. आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है,
हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। په هندوانو کې هندوانو مسلمانان پرېږده خپله خبره وکړه. خو زه یوه خبره کوم. وروره زه له تا پوښتم تا په خپل نظر ښه خاوند خور ته پیدا کړی، خو کال وروسته معلومه سوه چې هغه شرابي دی، قمارباز دی، پردي خلک دې خور ته راولي. آیا خوښوې چې خور دې هلته پاتې سي؟ अपने दोस्तों को लाते आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे या पसंद करेंगे बा उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? که زما خور داسې وکړي زه به خور وپوهوم. خور نه اخ شی دې داسې کوي، خور خو دې بیبي ده. आपकी बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी زه به خور وپوهوم چې ګوره خوري د خپل میړه درناوی وکړه. زموږ په مذهب کې مذهب پرېږده، خور ته دې وویل چې ویې زغمه، پروا نه کوي. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शौहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई بله ورځ یې پر تا راړوي، پر تا سلام کوي، څه ورسره کوي؟ پرېږدې یې؟ نه रोज मारेंगे आके बेलन से। بر ناحقه هره ورځ دې راړوي، ښه دې خرپوي، څه به ورسره کوي؟ आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? یوه غوښتنه زه له تا پوښتم. په پاکستان کې پاکستان پرېږده، هندوستان پرېږده، تا له ما پوښتنه وکړه، زه له تا پوښتنه کوم. دا چې په پاکستان کې څه کېږي پرېږده، زما سره اوس ستا فکر دی. که ستا مېرمن تا وهي د باندې میلې کوي څه به کوي؟ आपकी फिक्र है आपको, अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे?